قرآن کریم چې ته وګورې الله رب العزت پائے کی د دې اسلامی معاشري یو جلک خودلې لري او هغه معاشري جلک قرآن فرمائی او من کان میتن فأحييناه وجعلنا له نورا آیا هغه څوک کان میتن چې هغه د مرده معاشرې والو د مرده دین والو د مرده ماحول والو هغه په خپل داسې و لکه مردار مړی او من کان میتن قرآن وی آیا هغه څوک چې هغه د مرده معاشرې والو هغه د مړ ماحول والو د مړ دین والو د هغې د طریقو والو فاحییناه الله وی هغه له مونږ ژوند ورکه هغه مونږ حیات ورکه هغه مونږ زنده که وجعلنا له نورا او د هغه دپاره مونږ یو رڼا وګرځوله یمشي به فی الناس چې هغه په خلکو کې لګیا دی د هغې رڼا سره د هغې زنده معاشرې اور ماحول سره هغه لګیا دی مخامخ کیږي کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها او داغی وجه دادا کله چې انسان ژوندی دی نو د انسان سترګې کار کوي کله چې انسان ژوندی دی غوږونه اورېدل کوي لاس پې حرکت کوي دماغ سوچ و فکر کوي زړه لګیا دی برابر چلیږي کله چې معاشره ژوندی ده هغه به دې تم ګوري د هغې کتل به وي برابر به وي صحیح و غلط به پیژني صحیح و غلط طرف ته به د هغې نشاندهي کېږي معاشره چې کله ژوندی اسلام دین داسې دین دی ژوندی دین دی د دې په نظر ته چې یو عمل ته ګوري تا ته به پته لګي د دې په نظر یو عقیدې ته ګوري تا ته به پته لګي چې دا عقیده صحیح ده دا غلطه ده دا سوچ صحیح دی دا غلط دی دا عمل صحیح دی دا جائز دی او دا ناجائز دی دا د اسلام د دین د ژوندۍ معاشري هغه لوی لوی مثالونه دي او چې کله په مرده معاشره کې نو په مرده معاشره کې تا ته دا پته نه لګي چې دا کار صحیح دی که غلط دی دا کار حق دی که باطل دی دا صرف او صرف تعالی د اسلام زنده دین اسلام زنده مذهب دا تعالی درکړی او من کان میتن فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها دې د وجنه قرآن څه فرمایي يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اے د ایمان والو تاسو په اسلام دین مذہب کې پورا پورا داخل شئ ځکه چې په نیم بدن کې ساوي او نیم کې نوي نیم بدن کې ساوي او نیم کې نوي نو هغه بدن کامل نوي هغه خو کامل بدن نشو چې په پورا بدن کې ساده نو هغه کامل بدن دی نو ځکه قرآن ما استانه مطالبه سکی ادخلوا فی السلم کافه پورا پورا اسلام قبول کا پورا پورا د اسلام روح پزان کې واچوا ځکه چې دا زنده دین دی
نو داسې نه ده چې تر دې اسلام منم او د دې نه بره نه منم. اسلام نیم دا منل نشتا، اسلام پورا منل دی. ادخلوا فی السلم کافہ، بہر حال د دې منبع اور مرکز هغه د انسان زړه او دماغ دی. دا منل نه منل، خپلول، زندہ اور مردہ، دا هغې منبع اور مرکز زړه او دماغ دی. د دې وجې نه د زړه په باره کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم څه فرمایي؟ الا ان فی الجسد لمضغه، خبردار په دې جسم کې یو ټوکړه ده، که دا صحیح وه ټول بدن به صحیح، که دا خرابه وه ټول بدن به خرابي. او بیا نبی علیہ السلام فرمائی الا وهی القلب، زړه چې کار پرېښود وی هارټ اټیک پې راغی، ختم. د اسلام او د دین تعلق هم دا د زړه او د دماغ سره دی. په منلو نه منلو کې د اسلام او د دین تعلق دا د زړه او د دماغ سره دی. د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زیات محنت کړی دی نو دا یې په زړه او په ذهن او په دماغ او په سوچ باندې کړی دی. څومره محنت د جناب رسول الله چې وګوري نو دا یې د زړه او دماغو باندې دا محنت یې کړی دی. ټول محنت د جناب رسول الله وګوره نو چې کله زړه او دماغ دا په یو خبره باندې تسلیم کړي دي بیا هغه هر څه منلي دي، ځکه چې زړه سره او دماغو سره د ژوند تعلق دی. د زړه او دماغو سره د ژوند تعلق دی. نو دا اسلام او دین دام ژوندی مذهب دی، ژوندی دین دی، نو د دې تعلق هم د زړه سره دی. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د محنت میدان دا د انسان زړو، دماغو، سوچ فکر برابرولو. او کله چې د یو انسان زړه یو خبره ومنله، دماغ او سوچ یو خبره ومنله، بس حق به وي. نو که زما او ستا زړه او دماغو یو خبره ومنله بس دا زما او ستا د زندګۍ یو کار شي. تاسو وګورئ کله چې صحابه کرام قرآن فرمای مخکې څنګه وو، خو چې جناب رسول الله د هغې په دماغ او د هغې په زړه باندې محنت وکړه او خبرې پې ومنله، ای را ژوندي کړل. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا. کله قرآن وایي لما یحییکم، د دې د وجې نه چې الله تاسو ژوندي کړئ. نو د ژوند معنا دا ده چې ستا زړه او دماغو ته زنده دین، زنده مذهب هغه ورغې، ستا زړه ژوندی شي. الله د کافر زړه ته مړ ویلی دی. نو د جناب رسول الله محنت دا په زړه باندې و، په سوچ فکر بدلېدو باندې و. تبدیلی دغه ده چې ستا د زړه، ستا د سوچ او د فکر او د دماغو تبدیلی راله، بس دا ستا د اصل ده. کله چې ستا زړه منلی نه ده نو قرآن هغې ته مسلمان نه دی ویلی. ومن الناس من یقول آمنا بالله. قرآن فرمائی بعضی هغه خلق دی چې په خوله باندې ایمان بالله وایي،
او دا وای چې زما په الله ایمان دی، په ورځ د آخرت می ایمان دی. خو قرآن وای وما هم بمؤمنین، مؤمنان ندي د زړه نه. کله قرآن وای فی قلوبهم مرض، د دې په زړونو کې مرض دی، زړونه صحیح ژوندي نه دي. نو د پیغمبر محنت دا په زړه باندې و، سوچ باندې و، او په هغه طریقه باندې خلق هغه واغستل، په هغه طریقه باندې خلق واغستل. نن که ما او تا صحیح محنت د زړه او د سوچ د تبدیلی را واغسته، خپله به انقلاب راځي. نن انقلاب ولې نه راځي؟ قرآنی انقلاب، دینی انقلاب، تبدیلی ولې نه راځي؟ د هغې وجه دا ده چې زمونږ او ستاسو زړه او سوچ باندې محنت نه کېږي. که زما او ستا په زړه او په سوچ محنت شروع شه، خپله به انقلاب راځي. هغه صحابه چې هغې د دې نه مخکې څوم نه دي لیدلي، د جهالت یو معاشرې لیدلي وه، د ظلم او د بربریت یو معاشرې لیدلي وه، هغه معاشرې لیدلي وه چې هغه د ناانصافۍ نه ډکه وه، هغه د قتل و غارت نه ډکه وه، هغه د بدامنۍ نه ډکه معاشره وه. دغه معاشره بدله څنګه شوه؟ لږ تاریخ صرف پړاول نه دي، په تاریخ غور و فکر کول دي. قرآن چې ما او تا ته وایي چې ان فی ذلک لعبرة لأولی الالباب، کله قرآن فرمائی ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار، معنی پدی کې دا پرترا چې ته صرف تاریخ مګورا بلکې تاریخ باندې غور و فکر وکړه. ما او تا خو د جهالت په معاشره کې لا نه یو، ما او تا خو د ظلم و غارت اور د بربریت په معاشره کې نه یو. ولی زما او ستا تبدیلی نه راځي؟ هغې د ظلم معاشره لیدلي وه، د تیرو معاشرې لیدلي وه، د ناانصافۍ معاشرې لیدلي وه، د بدبنۍ معاشرې لیدلي وه. دی لیدلي وو، دا یې لیدلي وو چې خلکو لوڼه ژوندۍ په ځمکه ښخولې. دا یې لیدلي وو، دا یې لیدلي وو چې سونو کاله هغه نسلونه ختمېدل په معمولي خبرو باندې، دشمنۍ لیدلې وي. دا ماحولونه لیدلي نه وو. دا یې لیدلي وو چې چا به د بل په حق باندې خپه کېښوده، چا بل به ترې تپوس نشه کولی. د ظالم ظلم یې لیدلی وو، د بدامنۍ حالات یې لیدلي وو چې د کوره به څوک راوتی نه شو. دا حالات لیدلی وو چې چا پې مشري غوښتل نه. دا حالات هغې خلکو لیدلی وو، دا توره تیارې لیدلې وه. د هغه معاشري تمام حالاتو باندې هغې باخبرو، لیکن انقلاب څنګه راغی، تبدیلی څنګه راله، دا دومره لوی تیارې څنګه لرې شوې؟ دا دومره لوی بدامني چې قرآن وایي وآمنهم من خوف، الله یره ختمه کړه، امن راغی. هغه مکه وه چې د قتل و غارت مرکز و. داسې حالاتو بوتانو ته خلکو خدایان ویل، هغې ته سجدې کولې، لات منات عزا هبل خپل خدایان او واکداران ګرځولي وو. دا معاشره وه. ای د دې معاشرې تبدیلي څنګه راله؟ دغه باندې سوچ وکړه، تا ته به خپله نتیجه معلومه شي چې دا دومره توره معاشره، د ظلم معاشره، د بدامنۍ معاشره، د ناانصافۍ معاشره، د شرک معاشره، د کفر معاشره، دا څنګه بدله شوه؟ بس په دې سوچ وکړه.
نو تا ته به یو نتیجه میلاو شي او هغه نتیجه دا ده چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې کې لوی محنت دا په زړه او په سوچ باندې و په زړه او په سوچ باندې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم محنت وکړه نو قرآن فرمائی وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا کله قرآن وی رونه ولی وګرځېدل د یو بل دشمنان دا رونه ولی شول فاصبحتم بنعمته اخوانا دشمنان رونه ولی شول دشمنی په دوستی ولی بدل شوی بدامنی په امن ولی بدل شوا دا یو سوچو چې الله د هغه ځای نه راستولی او پیغمبر ته زړه ته ورکړی قرآن فرمایي که نه علی قلبک لتكون من المنذرین کله قرآن فرمائی چې ستا جبریل سره دشمنی دا بے ځایه د خلکو ته وایي ولی نزله على قلبك باذن الله ځکه دا قرآن را لېږلی دی نو زړه ته یې راوړلی دی نو کله چې په زړه محنت وشو تاسو وګورئ نن سبا د غیر دینو تمام تر زور و شور دا په څه باندې دی دا په سوچ او فکر بدلولو باندې دی زړه کې د یو خبرې کینولو باندې دی بس تاسو د هغې وګورئ د هغې د محنت مرکز هم دغه دی نن وجه دا وه چې هغې یو شی لیدلی و مخکې یو تاریخ هغې ته مخکې دی اگر چې هغه د مسلمان تاریخ دی خو لیکن هغې د هغه تاریخ نه ځان دپاره هنډس اخلي ځان دپاره تی مواد اخلي نن هم ته وګوره صرف د غیر دینو چې کم انټي اسلام څومره تحریکونه دي څومره طاقتونه دي څومره خلک دی د هغې صرف او صرف په دې باندې زور دی چې د مسلمان زړه او دماغ سوچ دا خپل لاس کې والا دا بدل کا دا بدل کا او د هغې دپاره هغې هر طرف ته چې کوم دی نو کوششونه دي هغه تا ته دا نه وایي مونځ مه کوه ځکه دا خبره هغه به اول په تا باندې ذهنن قلبن دا مني هغه تا ته برای راست دا نه وایي چې مونځ مه کوه تا ته برای راست دا نه وایي زکات مه ورکوه تا ته برای راست دا نه وایي روژه مه نیسه ستا ذهن به خود دې ته جوړوي زکات ته ساجت دی ستا خود به خود ذهن او زړه سوچ دې ته جوړوي مونځ ته ساجت دی ستا ذهن په دې باندې تیاری روژه کې څه دي د هغې دپاره هغې دا محنت شروع کړی دی دا سوچ او فکر دی چې وګوره دې پیغمبر جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبنۍ محنت وګوره چې هر طرف ته مخالفت دی هر طرف ته عداوت دی هر طرف ته چې دی نو هغه د مخالفت فضا ده لیکن په هغې کې دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کامیاب شوی په څه باندې دی کامیاب په دې باندې و چې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې کار داو چې په زړه او په سوچ په تبدیلی باندې کار وکړه په زړه او په سوچ په تبدیلی باندې کار وکړه نن زما او ستا د معاشرې نه د اسلام او د دین وقعت عظمت محبت ولی ووته دې باندې لږ سوچ وکړه معاشره د مسلمان ده ملک د مسلمان دی ماحول د مسلمان دی نن د مسلمان د ذهن نه د اسلام وقعت او محبت د هغې عظمت دا وځي ولې نن د اسلامي احکامو پاسداري نشته
نن د اسلامي قوانینو ته تیاری نشته، زه تیار نه یم. که ما ته څوک د اسلام او د دین قانون مخې ته کوي زه ترې یریږم. که ما ته څوک د قرآن او د اسلام آیین مخې ته کوي زما ورته تیاری نشته، ځکه زه ذهنن او قلبن دومره مفلوج کړم چې ما ته دا یو انداز باندې اسلام او دین او قرآن مخې ته کوي چې مړه دې ته ساجت دی. دا خلک چې لګیا رې الحاد طرف ته خلک روان دی. الحاد دغه شی دی ښه، مونځ ته حاجت نشته، بخلو نه بخلو والا الله دی. ګناه کوه دا که الله نه ویلي کلي تا به نه کولې. دا سوچونه دي، دا خلکو رویستل. زکات څه شي ته ورکې، روژه باندې ځان څه شي ته کړې. دا ټولې خبرې هغه خبرې رویستې او زما ستا ذهن او زړه پې برابروي چې د اسلام ضرورت نشته. نعوذ بالله من ذلک، د اسلام ضرورت نشته. کله د پیغمبر په متعلق باندې داسې خبرې چې بس پیغمبر خو هغه زمانې له دی، د پیغمبر سنت مسله ده، د هغې د عظمت مسله ده، د هغې د تابعدارۍ نه نه ده، لازمه نه ده. هر چا خپله مرضي ده، بس صفا خبرې به درته کي. ایمان په مرضی دی که څوک یې ایمان راوړي او که نه راوړي. مونځ په مرضی دی که څوک یې کوي او که نه کوي. زکات او روژه په مرضی ده که څوک یې کوي او که نه کوي. دا خبرې روزي خدا په دمه دمه. دا ټول د اسلام منل او نه منل دام د مرضی شول، مونځ کول او نه کول دام د مرضی شول. اے سړیا میری جسم میری مرضی والا خبره ده. بس دغه خبرې رو رو راځي او زما ستا ذهن ته ننوځي او رو 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 د اسلام د دین د قرآن د سنت د الله او د رسول د هغې متعلق د عقایدو د نظریاتو فکر بدل طرف ته روان دی. د الله نبی دا هم په سوچ باندې محنت کړی دی، د الله نبی دا په زړه باندې محنت کړی دی. که دا سوچ او ذهن دې د وجې نه خو ګوره صحابه کرام جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره صحابي روان دی او هغه صحابي ته وایي دا معمولی خبره ما او تا ته ښکاري، خو لیکن دې شاته لویه فلسفه پرته ده. قل آمنت بالله، قرآن فرمائی، جناب رسول الله فرمان کې دا خبره راغلی ده چې صحابي ور سره دی او هغه صحابي ته وایي اے زما صحابي قل آمنت بالله ثم استقم. ته دا ووایه چې زما ایمان په الله باندې دی. نو یوازې د ایمان مسله دا نه وه، د عقیدې سره تعلق لره، څومره ایمانیات چې دي د هغې سره تعلق لره. بیا یې ورته ویل ثم استقم. دا خو اسانه خبره، زما ایمان په الله. ایمانیاتو کی ایمان بالملائکه ما او تا وایو که نه وایو؟ آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الآخر والقدر خیره و شره من الله تعالی والبعث بعد الموت. دا ټول ایمانیات دي که نه دي؟ نو قل آمنت بالله ثم استقم پدی مضبوط شا. وجه دادا چې اسنه دا ذهن او سوچ ولا جوړی چې د دین په هیڅ صورت کې ګورې په بل طرف وانه وړي. قرآن هم دغه خبره کوي ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. چا چې دا ویل زما رب الله دی بیا په هغې باندې مستقیم پاتې شه، کلک پاتې شه، نو تتنزل علیهم الملائکه. زما د خبرې خلاصه دا ده چې د الله د نبی د مهنت میدان دا زړه او سوچ د انسان او نن غیر دینو امکه طریقه رانیولې ده چې د هغې مهنت هم د انسان زړه او سوچ د انسان دی. اړی م په څه طریقه د پیغمبر سنت به راته بد ښکاره کوي، لري پټکې به بد ښکاري، ګیره به بد ښکاري، پنسۍ روچتول به بد ښکاري. مثال درته ویم
دا سیزونه به بدې بدې ښکاري. د سنتو مطابق غم خادي دا براته چې کم دی نه د جهالت کارونه ښکاري. د سنت مطابق زندگی دا براته د جاهلانو کارونه ښکاري. او دا خلک کم ځای ته ورسېدل، سپوږمۍ ته ورسېدل، او ته دلته وایي دا خبرې کې. دا سوچونه دي، دا زما او ستا په زړه او په دماغو کې دا خبرې رچوي. او دا وایي چې مړه د مولا کار څه دی، د عالم کار څه دی، خو بس مونځ کوه، روژه نیسه. امیر صاحب بدک کوئ، روژه نیسه، مونځ کوه، زکات ورکوه، او دا سنت کوه، او دا سنت کوه. دا او خلک کم ځای ته ورسېده. سړی مونږ ته پته ده چې خلک کم ځای ته ورسېد. ته لاړ شه دیرې ته، ټول دکل ته رسېدلي دي. خلک خو دغلته ورسېدل نو، ټول خلک روان دي دیرې ته ورسېدل. او چې ته به کم ځای ته رسې، د سپوږمۍ نه به را پرېوځې، او دکه دیرې ته به ور پرېوځې. او دې دیره کې او په دې قبرونو کې او دې قبرستان ته دکلته ستا نه بل څه تپوس نه کېږي چې ته سپوږمۍ ته ختې وې او که نه وې ختې. دغلته ستا نه دا تپوس نه کېږي چې تا ته د پلوټو، د زحل او د مشتري او د دې نومونه درتلل او که نه درتلل، دې طرف ته دې تګ و دو کړی و او که نه وه کړي. دا خو د دنیا یو خبره ده. ستا نه تپوس د من ربک دی چې ستا سوچ او فکر او زړه کې دا خبره وه او که نه. ومن نبیک وما دینک مسله ده. دا ستا او زما د سوچ خبره ده. به هر حال خبرې ډېرې، خو خبره دا ده چې لږ سوچ او فکر او په زړه باندې محنت مسلمان له پکار دی. او دا قرآن ته، دین ته، اسلام ته راغب کول پکار دي. نو انشاءالله انقلاب به پخپله راځي. او قرآن چې کوم آیات مالوستې مو، الله رب العزت په هغې کې هم دا خبره کوي، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. علامہ اقبال سوئی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس قوم کو خیال آپ اپنے حالت بدلنے کا. چې تر څو پورې خپل دا انقلاب او خپل هم دا تبدیلی د دې سوچ او فکر نه کړي نو حالات نه بدلیږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو د اسلام، د دین، د قرآن او د سنت پاسداران کی. الله د دې سره محبت کوونکیم کی، د دې مطابق زندگی چلوونکیم کی. سوچ او فکر او د زړه الله رب العزت اطمینان م په دې باندې نصیب کی. الله صحیح ایمان راته نصیب کی، زندگی راته د سنت مطابق نصیب کی. الله رب العزت حاضرین مجمع کې د چا څه مشکلات او پریشانی دي، الله د ټولو مشکلات او پریشانی لري کی. الله بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیب کی. بعض بیماران دي حاضرین مجمع کې دي، دارنګ نور دي چا د دعاګانو درخواستونه کړي دي. الله شفای کامله عاجله ورته نصیب کی. الله که هر قسمه بیماری ده، الله تمام بیماری په صحتونو باندې بدل کی. د محلې سمشران بیماران دي، الله تعالی صحت کامله عاجله نصیب کی. څومره مسلمانان وفات شوي دي، الله مغفرت او بخښنه نصیب کی. وصلی الله